د کندهار ښار د درو سترو پروژو له جملې یوه مهمه پروژه د ښار حلقوي سړک یا بایپاس پروژه ده. په چټکۍ او منظم ډول د عملي کېدو په لور روانه ده. د زمانې ښکلې راغلې مات بدن جوړوي، د ځل وطن جوړوي سره راټول دي. دا ستر سړک د میرویس شاندیز رستورانت له قبلې لوري پیلیږي، له نوراني مینې تیریږي، د بولدک له سړک سره نښلي او د کابل له عمومي سړک سره وصل کیږي. سړک د 40 متره په پلنوالي او 10 کیلومتره په اوږدوالي طرحه شوی چې د ترافیکو د کمښت، ښاري نظم او د ترانسپورتي اسانتیاوو د پراخولو لپاره حیاتي اهمیت لري. دلته ما 15 ځایه پکې ولاړله. خوشحاله خو ولې نه یو، خوشحاله یو. هغه چې پاته ځایونه هم دي هغه هم په فایده کې دي او بیا د ښار آبادي ده. اوس رش بیخي په ښار کې ډېر دی. اوس مهال د دې پروژې د مسیر د تخریب چاري 80 سلنه بشپړي سوي دي او کارونه یې په څو نقطو کې هممهاله پر مخ روان دي. ټاکل سوی ده چې د مسیر بشپړ خلاصون به په راتلونکو 3 اونیو کې بشپړ سي. د پلان لپاره خو هغه ابتدایي کارونه موږ مخته وړو، که د کورونو تخریب دی، د سړک د مسیر هغه سروې ده، د سړک حریم معلومول دي او جریان په 4 نقطو کې موږ د کار جریان لري. دا پروژه د کندهار ښار د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره یو مهم او هیله بخښونکی ګام دی. د اتحاد په سرمایه شیندلی تن جوړوي، د ځل وطن جوړوي سره راټول دي.